کال کې مجلان پیشې دی جامې سړی شوي دي ویښته چې دي هغه غړغړ شوي دي منزل نه دي شوی ساجیبه حال دی د نیمې شپې ده کال بس بایزید بستاني مبارک راغی دروازه وټکېده مور بیا را پاڅېدوي دا ټکېدل خو داسې دي لکه د بایزید بستاني دروازه شم ټکې او مور او پلار دې ګوري په ډېر درزار یې مه کوه چې دا غېړه ته پې درد او تکلیف ورسي راشه مړه د ادب زده که د دې نیکانو صلحاو اولیاو نه هغه چې دروازه ټکوي په ډېر احترام یې وټکوله د بعضې کس چې دروازه ټکوي یو سړی وځي نو داړه به درته پټنو به شي وایي چې څه چلو شو د خدای نېکبخته دا دونه تېز خلک ورډبوي احترام قدر به څنګه ما ته وګورئ چې دغه شی پیښې چې دغه بچی مې راغی هغه ټکار باندې پیښه مور یې راغله چې مور راغله دروازه کولو شوه مور ته ورغاړې وته مور یې خپل کړه چې داسې ورته وکتل حجامت ګیره لاسونه نوکونه مې ویشلي دي ویښته جامې بچی کوم خوا ته ریږي غره کې یو کال مې تېر کړ الله مې نو شه وی ډېر کوشش مې وکړ خو لا سهار کړه یو کال دې تېر کړ لاسونه وی نه نیمه شپه ده د بایزید بستاني مبارک والدې محترمې په انګړ کې لاسونه الله ته بلند کړي خدایه زما د بچي دې حال ته خو لږ زار د مور د دعا نه شفا زار د مور د دعا نه شفا او د پلار د دعا نه شفا خدای ته وایي خدایه دا زما د بچي حال دی یو کال یې درته په غره کې سجدې وډبولې دا د مخ دې څه جوړ شوي دي ګیرې وګوره ویښتې وګوره نوکونه وګوره جامې وګوره اله العالمین او بیا دې مصور نه که یا الله هغې پورې به زه دا لاسونه ښکته نه کړم چې په دې دروازه کې دې په سکنډونو کې د ولایت مقام بنېږي مور چې په مخ لاس راښکه بچی یکدم د زړه دنیا بدله شوه مورې وی ولې وی په خدای قسم پړه کې مې رڼاګانې شروع شوې زباړه ته چې کوم تسکین ما غوسته الا بذکر الله تطمئن القلوب زباړه روښانه شه مورې افسوس دا دی ما یو کال په اسمس کې تېر کړ خو میلاو نه شه ستا په دې لاسونو کې په سکنډونو کې میلاو شه ګلونه خلاصه کړه چې د چا مور او پلار ژوندي وي دعا والې والله ښکلي خلک دغه مور دعا عظیم مقام ته خېژولي دي نور لرمه د مور دعا چې ده دا د بچو دپاره عظیم تاریات دی عظیم نعمت دی الله دې موږ او تاسو کې د مور پلار قدر پیدا کړي دا محمد بن اسماعیل بخاري مبارک راځئ چې دا دونه حادثې را جمع کړه د پیغمبر مبارک حدیث میں چې لیکي درود شریف دی غسل به وکړه پاکې جامې خوشبو لګوله چې کله وفات شه یا مولانا صاحب لیدلی په خوب کې د مدینې منورې د جانان سره ملاقات شو خدای زموږ د ټولو ملاقات نصیب کړه زړه د خلاص امین وي او نبی مبارک فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتي اقا مولا فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم زه به یې لیدلی یم زما په شکل باندې شیطان ځانه حضور مبارک یې ولیده د مدینې منورې ورسره ابوبکر صدیق مبارک دی ورسره حضرت عمر فاروق مبارک دی دا مولانا صاحب وایي ما د مدینې جانان ته وایي چې قربان څنګه تاسو نن ولاړ یاران هم در سره ولاړ دي وایي ما ته وایي چې مولانا صاحب ته خبر مې وایي چې صاحب د څه نه وایي نن محمد بن اسماعیل بخاري وفات شوی داسې به زما احادیثو پسې په فکرونو مزلونه کول دا بیا شو او چې کوم حدیث به یې راوړه او بیا په بخاري شریف کې جمع کړه او غسل به یې کړو جامې پاکې او قلم به چې کله شروع کړو د ما په درود شریف باندې نن هغه مولانا صاحب وفات دی مولانا صاحب د محمد بن اسماعیل بخاري ته سره د ښکلو صحابه کرامو استقبال ته سبحان الله هغې مبارک استقبال
اسنکی کنا اسنکی جی دا بغیر د محبت د پیغمبر نه او د الله نه دا رتبه نشي حاصلې ده مولانا صاحب وایي زه راپاڅېدم وایي را منډې وایي چې رالم رشا محمد اسمت بخاري مبارک وفات دی وایي ما یو ځای کې دغه وکړه چې زه یې ګورم وایي چې ورغلم په تندي مې ښکل کړې چې خدای د امام بخاري په ځای زه وفات رسول خبرې ځکه موت العالم موت العالم په ما باندې به سر روان شي په دغه ټوله جهاد دغه یتیم شي دا ولې دا د مور په دعا باندې خدای دې موږ تاسو ټول کې د مور پلان قدر کړي آمین نو زم تاسو ته کولینو ویم درخواست کوم د خدای د رضا لپاره زما د درخواست ومنه چې د چا مور وي بوډۍ د چا پلار وي بوډا هغه پورې بنو د کېږو چې څو پورې د مور او پلار له زور نه کړي که خیر زور به ولکو بیا به د کېږو انشاءالله دعاګانې د خلو نه والې ځان ته خدمت ته ځان برابر کې او د هغې په مخ کې بې ادبي ونه کې نشه کې ونه ګرځئ ګستاخي ونه کې او چا چې ادب کړی دی هغه ته خدای ډېر لوی خیر ورکړی دی الله جل جلاله دې زموږ د ټولو په یو ځای باندې دغه خیرونه او دغه برکتونه نصیب وګرځئ او رب العالمین جل جلاله دې زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خیرونه او برکتونه په یو ځای باندې نصیب کړي امین ووایئ خدای د اخلاص امین ووایئ څه خوند به کوي چې دا ټول ملګري راسره او هغه مبارک وطن دي هرشي دبا د پرېږده بس پرېږده الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو دغه تمناګانې د ټولو په یو ځای باندې برابر کړي امین ووایئ څه خوند به کوي چې دا ټول ملګري راسره وي جواب راکړئ خوند به کوي که به نه کوي وای ستا د خوري باغ لیدو باندې ورنکمایو ستا د خوري باغ لیدو باندې ورنکما ستا د خوري باغ لیدو باندې ورنکما او ستا زنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خوري باغ لیدو باندې ورنکما ستا د خوري باغ لیدو باندې ورنکما د محبت آواز را سره وکړي که زه در باندې دا نعت ویما دا د پیغمبر مبارک د وطن صفت مبارک کوما دا د خور ستاینه کوما انشاءاللہ چې پښتو ویلی شي لبیک اللهم لبیک ترانه به مزیدار وي او د مدینی په جانان باندې به درود او سلام مزیدار وي سبحان الله ابو خوري باغ لیدو باندې ورنکما ستاسو خوري باغ لیدو باندې ورنکما وای مې بوبا استا زنګلونه بابا باندې ورنکما ستاسو خوري باغ لیدو باندې ورنکما او ستاسو خوري باغ لیدو باندې ورنکما ستاسو مکین قربان ستاسو مدینه قربان ستاسو مکین قربان ستاسو مدینه قربان وای دا په زمکو دا په زمکو اسمانونو باندې ورکوا صدقو خوري باغ لیدو باندې ورکوا او صدقو خوري باغ لیدو باندې ورکوا او سزنګلنا باغونو باندې ورکوا صدقو خوري باغ لیدو باندې ورکوا صدقو خوري باغ لیدو باندې ورکوا او د مدینه منورې شرط یو شاړ کوسا دا مدینه منورې
بخاري باغلو باندې ورنکما او صادق بخاري باغلو باندې ورنکما سازنګ ګلنا باغلو باندې ورنکما صادق بخاري باغلو باندې ورنکما صادق بخاري باغلو باندې ورنکما اوهد مینا کوي اوهد پتا مینا کړی تب اوهد مینا کوي اوهد پتا مینا کړی تب اوهد مینا کوي اوهد پتا مینا کړی تب اوهد مینا کوي اوهد پتا مینا کړی وای داود کاری زباول ویم بیا بتاسو ته اشاره کوم چې کله دغه نامه مبارک والم وره او سبحان الله بدا سی وای چې پدی علاقه کې چې تاسو سبحان الله چا ویلی دی یا ګډواسو کې ځان بیدار کی پتوړو شګو سوزیدو قربانی دولتانا پتوړو شګو سوزیدو قربانی دولتانا پتوړو شګو سوزیدو قربانی دولتانا وایستا یو بلال 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 سبحان الله دغه د خلاصي بیا ویلي سایو بلال 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 سایو بلال با سایو بلال با سایو بلال بلخ کرنو باندې ورنکما صدق بخاري باغلنو باندې ورنکما او صدق بخاري داستا پخوا کې نبی دا یو ساده دا یو ساده په کلو باندې ورنکما صدق بخاري باغلنو باندې ورنکما صدق بخاري باغلنو باندې ورنکما دغه د فلسفه استاد
सुआलो ऐसे हुजूर आए वरबानी की कदम ना कदम ना कदम ना ओ जमा निजारा याद शुआ हुजूर वरबानी की कदम ननो दमे हराबी मुसल्लरा याद शुआलो जिंदगी ची महबूबल तवलान आए जमहरा निजारा याद शुआ अवे वाइज़ाद जन्नत बयान प्रीदा मदीना मुनव्वरा याद शुआरो ओए वाइज़ाए द जन्नत बयान प्रीदा 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 ओ मदीना मुनव्वरा याद शुआ ओ इफ्तिहार खादिम दगम शोगिरी कमाए ओ द महबूब खुली रोजा याद शुआ अब्दुर्रहमान बाबा हुई जमान मिनक पता द खता नदा हेलता के मबर चादर रवान दनो ओए चे बुनाए सोंग हुजूर पमख की गोरी गोरी गोरिया आईने ना सफाद सफानदा दुनिया दुनिया पतमाशो ची सोम नाजीगी नाजीगी वाए बस हमने तमाशदा सबानदा बस हमने तमाशदा सबानदा ब्याद अल्लाह जल्ल जलालुहु द खुशालो मवाक़ि रावली मावी तो बस निमगे तालमा देखो जे कसारन दाशी कि खुदा दे रहम की प खुदा के लो के सुभान अल्लाह ने उसको टुटो बेदार फे के खैरी उसी फे के खैरी ब्याद खुदा दे से प्रोग्राम रावली दादा मरहुम ची वदा डेरा बख्तवर दादा रे किस्मत थी बस दादा रे किस्मत थी چې دا دعاګانې دا تلاوتونه دا نقوانې دا سبحان الله دا ذکرونه دا سه اولاد دی خدای پاک د ارچا نه پاتې کی چې خپل مشران دا ډېر لوی نعمت دی لږ نعمت نه وي الله جل جلاله دې زموږ ټول ملګرو دا ځینې قبول کړي بیا بیا دې الله په خوشاله ملګری کوي دا هم د आवाज دې الله بچو ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بخکلی پیغمبر پاک مبارک باندې دړه د خلاص